افغانستان ته مال وړونکي دا ګاډي د روان کال 2015 د اکتوبر 12 نیټې راهیسې ودرول شوي او د تورخم دروازه لا هم دوه اړخیز تجارت او د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرته ده. د دې ګاډو ډریوران وایي چې یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او باید افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شي. ننګرهار سره تعلق ساتم، سیمټ مې بار کړي، دغه ګاډی مې دی 28 که 29 ورځې مو وشوې چې ولاړ او مشکل دا دی چې په دې اتریګانو کې مو ولاړ ټیرونه تباه شو، مالونه باندې ټیم او ډسپیر کېږي، خرچې را ختمې شوې را سره په دغه اتریګانو کې ولاړو، نه د اوبو درک شته نه ډوډۍ درک شته، نو ډېر سخت ستونزو سره مخ یو 2 لک روپۍ یو نیم لک روپۍ خلکو باندې کښتونه دي. نو دا خو کښتو لارې دا خو هر سړي شخصي لارې نه وي، لارۍ 2 کروڑ روپو ده، یو نیم کروڑ روپو ده او مونږ دغه خواهش لرو چې مونږ ته لارې خلاص شي. هر سړی ته ستونزه ده، تجار ته هم ستونزه، دکاندار ته هم ستونزه، لاره والا ته هم ستونزه ده. تورخم دروازه پس له هغې وتړل شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې نښتې وشوې او یو بل ته یې مارګ ژوبله واړوله. سیمټ هم بار کړي دي، 11 تاریخ درېدلي تېرې میاشتې او بس اوس 10 که 8 شپې مو وسوې او بس هېڅ پته نه لګېږي، بس پراته وي د الله علت. مشکلات دا دي په اوبه راوړلو هغه میشینۍ فاټکه او دا سو د وچښلو او بس مشکلات خو ډېر دي زیات دي، خو بس دا حکمرانانو دا دولتونه باید دې سره جوړ شي او موږ ته لاره خلاصه کړي چې واوړو. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر، دوحه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي. په دې مذاکراتو کې یوازې په اوربند غځولو سره متفق شوي، خو د تجارتي لارو خلاصولو او په نورو امنیتي موضوعاتو باندې سره کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.